غم او اندېښنه. سلامونه قدرمندو، په دې تمه یم چې ټول به راته جوړ او خوشحاله یې. راځو نن د همدغې موضوع په باره کې غږیږو چې غم او اندېښنه څه ده او څنګه ورڅخه ځان خلاصولی شو. غم او اندېښنه دواړه خور او ورور دي او دواړه روح ته زحمت ورکوي. په دواړو کې فقط همدومره توپیر دی چې اندېښنه د راتلونکي په اړه وي او غم پر تیر وي یا د محبوب له لاسه په ورکولو منځته راځي، چې دغه دواړه پر روح د پلکونو ګزارونه کوي. یو شاعر وایي الله تعالی ستا په اړه خپلې زړې او نوې لورونې نه دي ګڼلي، له دې امله ځان په رنځونو او غمونو مه اخته کوه، ځکه چې رنځونه او غمونه همیشه نه وي. ښایي دغه توره شپه په رڼا سبا بدله شي او الله تعالی درته د رحمت په نظر وګوري. له دغو دواړو غم او اندېښنې نه د خلاصون لپاره لاندنۍ دعا سبا او بېګا وظیفه کول پکار دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم وروره، دا دعا په دغه شکل سره تلاوت کیږي: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي ومن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي.